السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن زمونږ د زړونو خبره ده. نن زمونږ د هغه ذات ذکر دی چې یوازې د هغه نوم زمونږ زړونو ته سکون ورکوي. نن د هغه محبوب صلی الله علیه وسلم د درود شریف ذکر دی. ځینې وختونو کې زمونږ زړونه تنګېږي، زمونږ روحونه ستړي شي، مګر آیا تاسو پوهیږئ په دې باندې چې د دې زړه د خوشحالولو او د روح د راحت د ټول آسان نسخه څه شی دی؟ هغه درود شریف تلاوت دی. حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې هغه عرض کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه په تاسو ډیر درود شریف وایم، نو زه باید د خپلې دعا او د ذکر څومره برخه او حصہ په تاسو باندې درود ویلو له خاص کړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل هر څومره چې ته غواړې. هغه وفرمایل آیا څلورمه برخه او حصہ ډیره ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل هر څومره چې ستا زړه غواړي، او که ته زیات کړي نو دا به ستا دپاره ښه وي. هغه وفرمایل نیمه حصہ ډیره ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل هر څومره چې ته غواړي او که تا زیات کړو نو دا د ستا دپاره ډیره ښه ده. هغه بیا وفرمایل 2 برخې او 2 حصې دا به ډیرې وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل هر څومره چې ته غواړي که تا زیات کړل دا به ستا دپاره ډیره ښه وي او ډیره ښه لاره ده. بیا هغه عرض وکړو زه به د خپل ټول دعا وخت په ستاسو باندې په درود ویلو باندې خاص کړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل بیا ستاسو ټول غمونه د دنیا او د آخرت په لرې شي او ستا ګناهونه به وبخلی شي. نو معلومه شوه چې درود شریف سره د دنیا مصیبتونه تکلیفونه لرې کیږي او ګناهونه لرې کیږي او آخرت دې ورسره ښه کیږي او دنیا دې ورسره هم ښه کیږي. موږ سوچ وکړو چې آیا تاسو د هغه چا نوم اخلئ چې تاسو سره ډیره مینه لري، ستاسو زړه څنګه خوشحالیږي؟ نو سوچ وکړئ چې تاسو د هغه ذات نوم اخلئ چې الله جل جلاله په خپله پې درود لیږلی دی، د هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم چې د ټول عالم دپاره رحمت دی. کله چې تاسو ووایئ اللهم صل علی محمد، دا یوازې الفاظ نه دي، دا د عشق اقرار دی، دا د بندګۍ اعتراف دی، دا د هغه چا سره مینې دعوه ده، د هغه د مینې تعریف یې ورسره په خپله کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې ستاسو نه هغه څوک مومن کامل نشي کېدی تر څو چې زه هغه ته په زړه کې د هغه د اولاد او د مور او پلار او د ټولو خلکو نه زیات محبوب نشم. زما محترم عزتمندو، نن زمونږ زړونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مینې نه خالي دي. نو راځئ چې درود شریف په ذکر سره خپل زړونه آباد کړو، ځکه چې درود شریف زړه ته رڼا ورکوي، زړه نه زنګ لرې کوي او د الله تعالی سره مینه پکې پیدا کیږي. کله چې تاسو په سختۍ کې یئ، کله چې تاسو غمجن یئ، کله چې تاسو فکر کوئ څوک ستاسو غم باندې نه پوهیږي، یو ځل ووایئ صلی الله علیه وسلم. دا یو ځل تصور وکړئ چې هغه ذات چې د امت د غمونو دپاره جړل، هغه ذات چې د امت د بخښنې دپاره دعاګانې کولې، هغه ذات چې زمونږ نومونه به یادول، هغه څوک چې زمونږ درود اوریدلو سره خوشحالیږي. آیا تاسو ته معلومه ده چې کله تاسو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درود وایئ نو فرشتې تاسو ته رحمت راولي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي څوک چې په ما یو ځل درود شریف ووایي الله جل جلاله به پې 10 رحمتونه نازل کړي. بس یو ځل سوچ وکړئ، یوازې یو ځل اللهم صل علی محمد ووایئ او الله جل جلاله په تاسو باندې 10 رحمتونه نازل کړي، ستاسو 10 ګناهونه به معاف کړي، ستاسو درجې 10 چنده به اوچتې کړي. دا د الله جل جلاله فضل دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مینې انعام دی. زما محترم و عزتمندو، نو هغه هیڅکله مه هېروئ چې تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتیان یې. د قیامت پر ورځ به ستاسو سفارش دپاره ولاړ وي. د هغه نبي امتیان یې چې د حوض کوثر په غاړه به ستاسو دپاره اوبو څښلو انتظار کوي. آیا دا حق نه دی چې موږ په ذکر سره خپلې ژبې
خوږې کړو د هغه په نوم سره. نن شپه د اوده کېدو نه مخکې له سهار د پاڅېدو سره نن ورځ په هر وخت کې خپله ژبه په درود شریف سره خوږه کړو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف هغه مبارک ذکر دی چې الله جل جلاله په خپل هم خپل محبوب نبی محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږلی دی او فرښتې هم پې درود وایي. بیا الله جل جلاله مونږ ته مؤمنانو ته حکم کړی دی چې تاسو په خپل نبی باندې درود ووایئ. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. بېشکه الله جل جلاله او د هغه فرښتې په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. ای مؤمنانو تاسو هم په هغه باندې درود ووایئ او سلام پې ولیږئ. دا ډېره لویه مرتبه ده چې الله جل جلاله خپله هم خپل نبی باندې درود وایي. کله چې موږ درود شریف وایو نو په حقیقت کې موږ د الله جل جلاله د حکم اطاعت کوو. علما فرمایي چې څوک د دعا نه مخکې او وروستو درود شریف وایي د هغه دعا د قبلېدلو امکان ډېر زیات وي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د جمعې په ورځ په ما باندې ډېر درود وایي ځکه چې ستاسو درود په ما باندې پیش کړی کېږي. یعنی کله چې یو مسلمان د جمعې په ورځ درود وایي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته رسولی کېږي. دا زموږ دپاره ډېر لوی شرف دی. که موږ وغواړو چې زموږ ژوند دې برکتناک شي نو باید درود شریف خپل عادت جوړ چې کم از کم روزانه 100 ځلې درود شریف خو وایو. زموږ ژوند به د برکتونو نه ډک شي. درود شریف ډېر آسان خو ډېر عظیم عبادت دی. نه ډېر وخت غواړي او نه ډېر زحمت خو اجر یې ډېر لوی دی. راځئ چې د نن نه وروستو اراده وکړو هر ورځ په خپل محبوب صلی الله علیه وسلم باندې به درود شریف وایو. الله دې مونږ ټولو ته توفیق راکړي چې په کثرت سره درود شریف ووایو.